نو نن معامله د نور جمال پلاس کې دا که نور جمال ویلې چې ډمه ګډه کا نو روا شوه او که نور جمال ویلې چې نه شي ګډوله ناروا. تاسو خیال راغی تیر ورځو کې ډیپټي کمشنر سره مې څه کار ولته تلم نو اوس یو ځوان هلک راغی نو ما ته وایي چې جی یو مهرباني خو وکړئ. ما لې وایه وی جي د رور مادمې دی چې د ډسکو اجازت پکې راکړي. اوس خدای گواه دی دا ډسکو ما نه پېژندې چې ډسکو څه بلا ته وایي. نو ما دا خیالو چې دا به چېرته د جنج منج یا د څه شي پرمټ غواړي. نو ما ورته ویلې چې ډسکو کې ویل ډسکو انجی او بچیان دا میوزکس وتا خدای مال تباہ تاکہ دومره انسانیت نشتا چې تو اوس ما ته وایې چې ډیپټي کمشنر نه ماله د ګډا اجازت واله. دومره د دې قوم سترګې وشلې دي او دا دومره بې حیا قوم شو. مونږ دا مولیان خو په قبرونو درته تبارک الذي وایو خبره د دې هم کوه چې تبارک الذي خو څه کوې ته د دې قابل مې چې تا دپاره وویلی شي چې دی د خدای وبخښي. ته د دې قابل مې یو بزرګ و 133 کاله عمر کې وفات شو. هغه ته دا علم و چې د قبرونو کشف به ورته کېدو. یو حضرت لاهوري رحمت الله علیه ته نو ما ورته وی چې ما تم د یو قبر کشف وکړه چې یو مړی وګورم لاندې. ویل راځه لاس نه یې ونیوم بارې داسې وویستم هدیرې ته چې داسې توجه یې وکړه. نو ما ته وی چې بچیه داسې چل دی چې مړی خو درته ښیم په قبر کې خو په دې هدیره کې داسې مړی نشته چې ته یې وګورې اوړه دې خوشحال شي. دا ټول ویل په قبرونو کې ناست دي او غوښې تې غوسېږي لګیا دي. نو که مې درته وښوده نو ټول عمر به روټۍ خوند در نه کړي. نو داسې مې تې منډه وواله که نه چې په یو سا کور ته ورسېده. زما عزیزانو مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه دی الله غریق رحمت کی ډېر لوی سړی او د ډېر لوی علم خاوند. په لاهور کې تپوس وکړو د حضرت لاهوري رحمت الله علیه نه چې حضرت تا په خپل تقریر کې ویلي دي چې او لاهوریو میں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں زه ستاسو قبرونه د اور تنورونه ګورم. وی حضرت دا رښتیا ده؟ هغه وی افغانی صاحب آپ میرے ساتھ تشریف لائیں. ټانګه کې ناست دي. افغانی صاحب قسم خوړو چې هدیرې ته لاړو نو زما په دې مخې لاس راخ کو چې لاس یې راخ کو د هدیرې ته مې وکته د هر یو قبر نه د اور لمبې راوتې. وی بیا یې په مخ لاس راخ کو راته وایي چې آئیں ابھی اس پہ اکتفا نہیں کرتے ایک اور چیز بتا دوں. نو د لاهور شاهي مسجد ته راوستم. بیا راته په دې مخ لاس راخ کو چې مې وکته داسې دنیا ده پکې څوک سپي دي څوک خره دي څوک پیشوګان دي څوک قچر دي څوک غویان دي. وی دا مې وی ما وی چې بس حضرت ما تسلي وشوه. نو ما ورته وی چې افغاني صاحب دا رحمان بابا وی چې که ظاهر مې د سړو دي زه یې څه کړم که ظاهر مې د سړو دي زه یې څه کړم په معنا کې د چارپایو په حساب یم. مونږ معنوي چارپای مونږ معنوي سپي یو. د سپي کار څه دی چې هېڅ دې ورته نه وي ویلي او در پسې بغاپي. داسې ده که نه ده؟ اخر کلو کې خو سپي هم ډېري که نه سپي ته به تا هېڅ نه وي ویلي او در پسې بغاپي. نن وګوره دنیا معنوي سپی ده. غږ به دې هم نه یي کړی او څه نه څه لکۍ به یې در پورې تړلي خبر به هم نه یي څه نه څه لکۍ به یې در پورې تړلي. نو زما عزیزانو اوس زه یم زما خدای په ما پوه دی چې ما په کوم شي پسې څه ویلي دي. په جومات کې ناست یم زه په خپل هغه شي ته نږدې نه یم ورغلی. که زه د پردې متعلق ویم الحمدلله ما د کور پرده ټیک ساتلې ده. که زه د ټي وي متعلق څه ویم ستاسو دوا په کار ده. په غلطه یم چېرته ټي وي زما کور ته نه دی راننوتی. که زه د وي سي آر متعلق څه ویم خو تصور نشي کېدی چې دیګر مولا به وي سي آرونه ګوري. دا خو تصور. بیا که زه د چا د جنکو متعلق څه وایم چې ستاسو جنکۍ نن هر کلي والا دا کوشش کوي ایم پی اے او ایم این اے پسې چې جی زمونږ کلي ته د جنکو سکول ډېر ضروري دی. نو ممبران چې راشي رونو تاسو غږ مه کوئ او جنکو سکول مې دله منظور کو. دا جنکو سکول دې ستا کپره وخوري. بیا ایم این اے او ایم پی اے ورشئ د پاکستان نن د منډۍ د غویانو په شان خرڅ شو. په پاکستان کې خرڅ شو که نه د غویانو غوندې
راشه ستا په صوبه سرحد کې د صوبایي اسمبلۍ ممبرانو ګوره د غویانو په شان خرڅ شو. په مخ د ځمکه خو چېرته داسې صوبه وښایه چې په 25 وزیران پکې 25 او 20 پکې ایډوایزران، داسې صوبه خو چېرته وښایه. اوس په دې لاره چې راتلم هم یو وزیر په مخه راغی، خدای خبر چې جدر دے کتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، په کومه لار چې زه ړپړپی به په مخه درځېدله. بیا د دې خرچ 1,15,00,000 روپۍ خرچ دی د میاشتې، 1,15,00,000 روپۍ. ستا سړکې به خاورې جوړې شي، ستا تعلیمي معیار به خاورې اوچت شي، ستا د پاره ډسپنسرۍ به خاورې اوچت شي. دا نن غرق ولې یې عزیزانو؟ غرق ځکه یې چې تاسو د خدای اسره پرېښې ده. والله العظیم زه په جمعیت العلماء اسلام کې که زه یا زما ملګرو چاته دا ووایي چې زه به درته سړک جوړ کم، زه به درته سکول جوړ کم، زه به درته ډسپنسري جوړه کم، زه به درته دا وکم، زه به درته دا وکم، په هغه ټکي به د جمعیت نه توبه وباسم او غلی به ناستم. ځکه چې زه به دا وکم دا دبی ہوئی زبان سره د خدای دعوه ده. په خبره پوهېږئ؟ زه به دا وکم کېنه خوار چې ته صحیح دا زه به دا وټکم کم ټکی بوټو کړی میں روٹی کپڑا مکان دوں گا. نو نه روٹی ورکړه او نه مکان ورکو نه کپڑا ورکا، انجام یې څه شو؟ لوري چې پیراله ہمارا عزم غربت کا خاتمہ، مونږ به غریبی ختمو ا د غریبانو نور کور وران. نو غربت کا خاتمہ خلق ورپسې شو چې هلکه غریبي م لرې کی، غریبي م لرې کی. نو تا د خدای نه اسره اوچته شوه او د بنده اسره د اختیار کا. نو نه خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے. مرګرتیا به په یو نیت کې، یو نیت هغه دا چې انما الاعمال بالنیات قانون دی. د ټولو اعمالو دارومدار چې دی هغه په نیت باندې وي. د هر یو مسلمان نیت کدا نو چې یا الله زما ټولې منډې ترړې چې دي اب دې دپاره چې د ملک نه د انګریز قانون ورک کم او د قرآن قانون پکې جاری کم. تاسو د دې علاقې خلک ټول نیشنل پارټۍ والا یې یہی که نه؟ مبارک شه. تاسو ته خپل تاریخ معلوم دی؟ باچا خان دی خدای پاک وبخي د ده استاذ په سیاست کې څوک نه ټول یې ووایئ. د ده استاذ په سیاست کې څوک؟ مولانا محمود الحسن، چاته چې شیخ الهند وایي، دا استاذ او دا زما تاریخي خبره درته نه کوم. په 84 کې زه او باچا خان یو ځای تلي دلی ته او د دلی په پارلیمنت کې د شیخ الهند سیمینارو او مولانا اسد مدنی د هغې سرپرستی کوله. باچا خان زما په مخ کې د دلی ټول پارلیمنت ناستو په سټیډیم کې او باچا خان دا مقاله واوروله چې د شیخ الهند مونږ 3 سپایانو، یو ویل زوما، یو د ترمزو حاجي صاحبو او یو میاں عزرګل صاحب اسیر مالټاو. د 3 کسانو به د شیخ الهند په هدایاتو باندې په صوبه سرحد کې کار کول. او بیا زمون کار څو که دلته د 80-90 کالو بوډاګانې هغې ته پته ده چې باچا خان د خپل تاریخ آغاز کړی او د څه نه چې پیرنګی ورکو او قرآن ازادو. بل څه خبره خو نه وکړه. نو ټول قوم ورسره په دې نیت ملګری و، علما ورسره ملګري وو. مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه چې براغې نو اول تپوس به د باچا خان کولو. دا ټول لوی لوی اکابر او لوی لوی علما چې وو دا ورسره ملګري وو چې پیرنګی ورکو او قرآن ازادو. دا ستاسو بنیادی میشن. نو سیاست هم زده کړی د ملا نه دی. اوس دا ټکی مه کوه چې ملا پکې لا چا راوستو. ستا استاذ ملا دی. نکاح دې چا تړلی؟ بېنظیره څومره لویه ښځه ده، لورې لا شوې هم نه وه، ملا یې لټولو چې بانګ به ورته څوک وي، ځکه چې دا کار ملا نه بغیر کېږي. نکاح دې چا تړلی؟ بیا چې مړ شي بسم الله وضعناکا وعلى ملت رسول الله سلمناکا، دا درته په قبر کې څوک وي. ته ملا نه بغیر یو قدم نشي.
اوس الیکشن چې راشي که نه تاسو سترګې په تندي کې شي ملا پکې لا چا راوستی او دې کتو د ملا ایمان او دې کتو چې دواړه آی ډي آی او پیپل والا خپل ممبران پټ کړي چا سواد ته بوتلی چا چرته د جمعیت دا ممبران دا سادله لیونی دا د اسلام آباد په سړک وګرځېده چا جرأت نه شو کولی چې نږدې ورغلی وی چې دا 2 کروڑه روپۍ والا او ووټ ماله راکړه هم لیده د بلوچستان یو ممبر دی هغه ورته وی چې 2 کروڑه روپۍ خو معمولی خبره ده والله کې والم خو که ډېر سراکم نو ووټ نه در کوم تاسو پوه شئ په خبره نو ملا چې ملا یې هغه نه خرڅېږي په دیوبند کې چا طالب کیړی چا نه پټي کړی محتمم صاحب ته وی چې دی او طالب باندې کیړی پټي کوي بچیا طالب ورته مو آیا طالب چې هغه کیړی نه پټي دا غلو د طالب په شکل کې راغلی دا د ضیاءالحق په دور کې چې کوم خلک خرڅ شوي دي او ضیاءالحق ولا ونډې کړي وي دا ملیان نه کوم چې ملا یې هغه نه خرڅي مفتی محمود ملاو او د هغه غوندې سر به په پاکستان کې پیدا نشي خرڅ شوی اوسه فضل الرحمن د هغه زوی دی په دې دومره کم عمر کې د فضل الرحمن غوندې جری د هغه غوندې ذکي او د هغه غوندې دماغ خو چېرته په ټول ملک کې پیدا کړي مونږ خو ټول نور دوا والا یو جي یا الله اته واړه جنت دې مړي له ورکړي یو خدا واورئ چې کوم مړي سره لاړ شي چې خدای په جنت کې ښي طرف ته هغه سپینه ماڼۍ ماله راکړي سردار کونین ورته وفرمایل چې بچیا داسې مه وایه دا وایه چې خدای ننه مې باسي قدر جنت ته چې یو ځل ننوتي بیا هر څه ستا دي خبره په ننوتو کې ده چې د دې ملک فیصلې دي په دې کتاب وشي او هغه خلق د ملک فیصلې په دې کتاب نه کوي نو عزیزانو ماته دا یقین دی چې دغه خلق به د شفارس د قرآن نه او د شفاعت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په قیامت کې محروم وي نن ستا په ملک کې وګوره قرآن کریم غوندې عظیم کلام موجود دی تونو په سر راغلي او د دې حروفو د معنا متعلق ائمه مفسرین وایي چې سوا د خدای نه د دې حروفو په معنا باندې بل چاته علم نشته اوس سوال دې باندې دا دی چې هر کله قرآن ټول هدایت دی نو بیا دا حروف په قرآن کې داسې راغلي دي چې د هغې د معنا نه مونږ محروم یو نو دا خو په قرآن کې بیا داسې الفاظ دي چې مونږ دپاره هدایت نه شو په دې سوال پوهېږئ کالج هلکان په کې دي کې کوم دي پوهېږي د هلکان اوس تیز شوي دي چټونه میټونه دی لیږي سوالونه ډېر کوي که نه هر کله چې د الله نه سوا د دې علم بل چاته نشته نو مونږ ته په قرآن کریم کې داسې الفاظ راغله چې مونږ دپاره غیر مفید دي حالانکه د ټول قرآن متعلق خدای پاک وایي چې دا هدایت دی د دې قوم دپاره نو عزیزانو په دې تاسو پوهېږئ په ملک کې قانون د ملک د هرې دفعې نه قوم خبر وي بعضې دفعات چې دي هغه سیکریسي وي د هغې مطلب دای چې دا شی یکدم د آؤٹ کولو نه دی که دا شی یکدم آؤٹ شي نو د دې په ظاهر عوامي تاثرات خرابېږي لہذا هغه فیصله چې کومه ده قانون وقت په صیغه راست کې ساتلي وي لرې مه ځئ کور ته راشئ په کور کې مور او پلار وي د مور او د پلار په منځ کې چې کوم راز وي نو لوڼی مي او زامن مي او که تاسو خیال وکئ لوڼه او زامن چې دي هغه د هر راز نه مور او پلار هم خبر نه ساتي اگر چې د مور او پلار ټول رازونه او ټولې فیصلې چې دي هغه د اولاد په حق کې وي خو بعض خبرې هغې ته نه کولو کې مقصد دای چې د دې دماغ کچه دي که یکدم ورته دا بوج پې ورواچې دی آؤٹ نشي چرته قرآن کریم کې دا حروف دا یو خصوصي راز و دا الله او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې لکه تاسو ته پته ده د معراج په شپه باندې مسلمانانو کې مشهوره ده لکه بله شپه ده دغه شپه وه ده نو تاسو شو قدر مناو کړی دی چې پکې پټاخې خلاصولې او چا پکې الوا پخوله او چا پکې کیر میر پخولو که نه
الواو کیر دے خو خشه چرته جمعات تم ته لګ راشي خو اسما مطلب داو چې اصل راز د ليله القدر او د شب قدر چې ده هغه اصل راز باندې تر اوسه پورې دا بدبخت قوم خبرم نه ده. د دیش په اصل راز دا ده چې د اسمانونو کال چې ده په دیش په نوې کیږي. ما په خبره پوهیږئ لکه د دنیا د انګریزي کال په کومه میاشت نوې کیږي؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی وغیرہ وغیرہ. د اسمانونو کال چې ده هغه په دې 15 شپه باندې نوې کیږي. د هر انسان د تیر کلی کار رجسٹر کې خودی شي او نوی رجسٹر باندې شروع شي. پخوانی بزرگان او نیکان چې وو هغوی به په دغه ورځ روژه نیوه او دغه شپه به ټوله په عبادت کې تیروله چې زما د نوي رجسټر افتتاح چې ده او ابتدا چې ده په عبادت او په نیکۍ باندې وشي. نن په پاکستان شریف کې زمونږ د جمعې د شپې افتتاح او ابتدا چې دم په ډمتوب او کنجرتوب باندې کیږي او د ليله القدر او د شب قدر د شپې افتتاح چې دا غم په ډمتوب او کنجرتوب باندې کیږي. نو دا ملک چې ده دا ډم ملک دی. دم پیژنئ دا د سړیتوب ملک نه دی. که دا د سړیتوب ملک وی نن به د دې ملک دا حالت نه وی. ته وګوره چې چرته د کنجرتوب او چرته د ډمتوب او چرته د فحش فلمونو دروازې چې وی هغه نن ټولې په پاکستان کې کولاو دي. په هیڅ ډمتوب او کنجرتوب باندې پابندي نشته. هیڅ نه. که د جمعې په شپه ډمې ګډې تانیدار نه اجازت والا بس د ملا زوی دی تانیدار که ویشته وی جلال نو ګیدړ به وي حلال. او که تانیدار یو ملا زوی چرته تللی دغه سره ده هلکانو سره وی راځئ ښکار ته ځو ای تلي دي نور څه ورته نه دي میلاو شوی ګیدړې ویشتی دی. هلکانو ورته وی چې دا ګیدړ خو مردار دی. هغه وی څوک وی چې مردار دی؟ ملا زوی زه یم او حلال مردار تاسو پیژنئ حلال دی. هلکه راځئ د بېخوځه چې پلار نه یې پوښتنه وکړو. پلار لی راغلي دي ورته ویل چې میاں جی ګیدړ حلال ہے؟ هغه وی چې نه مردار ہے کون آنکھنے کے حلال ہے؟ وی چې تواډا